ورځ د قیامت سختی بیانېږي. په ورځ د قیامت په خلک ولاړې د خدای پاک حضور ته ولاړ به په کوم کیفیت وي؟ داسې سخته ګرمایش او ګرمي به وي چې 80 ګزه خولې به لاندې په مځکه کې تللې وي او پورته په بدن پورې به د چا خولې عین تر خولې پورې را رسېدلې وي. یو خو به داسې حال کې دی د خدای پاک حضور ته درېږي. دوم وتقطعت بهم الاسباب. ابن عباس رضی الله عنه یې وصلات الارحام داسې د هیبت ورځ به وي چې د خپلوي خبره به ورکه شي په دا مابین کې. یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه وفصیلته التي تؤویه. دا ټول به بیزاره یو د بل هر سړی به د ځان په غم باندې. نو داسې سختۍ ورځ را روانه ده چې هلته خپلوي نه سړی بیزاره وي او هلته سخته ورځ ده چې د ګرمۍ نه تر دغه ځایه پورې وي. خو اوس یوه خبره ده، دلته دومره سختي ذکر کیږي او هلته نورو روایتو ته چې وګوري حافظ د خپل خاندان د 10 نفرو دپاره شفاعت کوي، شهید د خپل خاندان د مجرمینو د 80 نفرو دپاره شفاعت کوي، د عالم د شفاعت حد نه د معلوم چې څومره خلکو د دین په کار کې د ده سره تعاونونه کړي، قریبان خو څه کوي د هغو ټولو دپاره شفاعت کوي. دلته وی وصلات ختم او هلته بیا وی چې شفاعتونه کوي، یو د بل سفارشونه کوي د خدای پاک په حضور کې. مجرمان چې مستحق د جهنم دي هغه به راخلاصوي. نو جواب دا ده چې قیامت 50 موقفه ده، هر موقف 1000 کاله ده، 50000 کاله ورځ ده. دا حالات داسې دي چې بدلیږي او رابدلیږي پکې. یو وخت کې داسې د هیبت حال وي چې نبی هم نفسي نارې وایي، هغه وخت کې داسې چې بیزاري وي، هغه وخت کې بیا وصلات ختم شي، هر انسان به د خپل ځان په سوچ کې وي، مور پلار قریب هر څه به ترویر وي. ولو که دغه حال په دوستانو د خدای پاک باندې ډیر وای کم راځي، اوږده زمانه نه ډیر کم وخت په دې باندې هم داسې هیبت راشي د رب کریم د هیبت تجلی چې راغله چې ډیر کم وخت په دې هم داسې حال راځي. خو بیرته بیا د خدای متعال د رحمت مظهر شي دی. کل یومین هو پیشان کې موږ تاسو ویل چې د الله تعالی شوینات متفاوته دي، د انبیاو شوینات متفاوته دي، د اولیاو شوینات متفاوته دي، په یو حال باندې نه پاتې کیږي. بیا نو بیرته دومره د امیدو ځای نه پیدا شي چې استاد ټولو شاګردانو ته شفاعت کوي، پیر خپلو ټولو مریدانو ته شفاعت کوي، امام خپلو مقتدیانو ته شفاعت کوي، حافظان شفاعت کوي، شهدا شفاعت کوي. بیا د امیدو مرحلې شروع شي. خدا وایي دغه حالم راځي په دغو خلکو باندې هم راځي. یو وارې لکه زخته د قبر هم په هر مسلمان راځي، خو په هر انسان راځي. په مسلمان باندې دومره راځي لکه مور چې خپل بچای په غېږ کې کلک کې د شفقت. دا قبر په نیک انسان هم یو وارې وای داسې راځي. دا زخته د قبر چې دا تعبیر په عذاب قبر کېږي، چې دا آیات په عذاب قبر کې نازل ده. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخره. یثبتو شي بیا ولې عذاب ده؟ د دغو خلکو دپاره خو رحمت ده، خو تعبیر په عذاب قبر وشو ځکه وایي دومره عذاب په مسلمان هم راځي چې یوه زخته چې دا قبر یو وارې داسې سره په راشي په غېږ کې ونیسي، خو دغه زخته هم په خلکو ډیره بوج شي. اگر که د شفقت په عنوان باندې وي دا قبر دومره کم په راشي، خو د دغه الله دې راباندې اسانه کې برداشت څوک نشي کړی. د قیامت ورځ هم دغسې ده، یو وارې د هیبت تجلي هغه په هر چا باندې راځي، خو وروسته بیا بیرته په هغه نیکو دوستانو خپلو باندې لا یحزنهم الفزع الاکبر. هغه غټ غم بیا دی نه غمجن کوي، هغه غټ غم بیا دی نه غمجن کوي. په دې باندې د قیامت اوږده ورځ داسې تېره شي لکه دیول منځه وخت بیا په دې باندې اسانه شي بیرته